د دې نجلۍ د ژوند کیسه به مو حتما وژړوي. په یو مکتب کې یوه پیغله استاذه معلمه وه. هغه ډېره دینداره، هوښیاره او ښایسته وه. یوه ورځ ترې څو استادانو ملګرو پوښتنه وکړه چې ته دومره پوهه او ډېره ښایسته یې، تر اوسه مو ولې واده نه دی کړی؟ دې یوه کیسه ورته راواخیستله او هغه کیسه داسې وه: د یوه سړي یوه ښځه وه، له هغې یې 5 لورګانې وې. په شپږم ځل یې چې ښځه حامله شوه، مېړه یې ورته وویل: که دا ځل مو هم لور وزېږوله، ستا له لور او بیا ستا نه به ځان خلاصوم. د زېږون ورځ راغله او 6مه لور یې وزېږوله. مېړه یې سخت په غوسه شو. ماخوستن یې نوې زېږېدلې لور له ځانه سره واخیستله، په یوه کارټن کې یې واچوله او د جومات خوا ته یې کېښودله، په دې نیت چې په شپه کې به یې څوک واخلي او دی به ورنه خلاص شي. سهار چې جومات ته ورغی، لور یې چانه ووړې، بېرته یې کور ته راوړه. بله شپه یې بیا جومات ته یووړه او هلته یې کېښودله. سهار بیا چانه ووړې. په دې ډول یې 6 ځله دا نوې زېږېدلې لور جومات ته یوړه او راوړه. اخر ستړی شو او خپل کور یې پرېښودل. په دې سره یې مور هم خوشحاله شوه. د الله تعالی شان ګوره، دا ښځه چې ځل حامله شوه، خدای زوی ورکړ، خو په لوڼو کې یې یوه لور مړه شوه. د وخت په تېرېدو سره الله دې سړي ته 5 زامن ورکړل، چې یو زوی به یې پیدا کېده، یوه لور به یې مړه کېدله. 5 زامن یې چې پوره شول، 5 لورګانې یې وفات شوې. یوازې هغه کشره لور یې پاتې شوه چې پلار به یې جومات ته وړه، څو ځان یې ورنه خلاص کړي. څه وخت وروسته یې ښځه هم وفات شوه. زامن یې ځوانان شول او لور یې هم لویه شوه. معلمې کیسه پر مخ بیوله او ویې ویل: د دې سړي زامن چې ځوانان شول، ودونه یې وکړل او هر یو له خپل واده سره ولاړ. پلار یې اخر له هغې لور سره پاتې شو چې ده به په ماشومتوب کې جومات ته وړه، څو ځان ورنه خلاص کړي. د الله شپې ورځې ګرځي. نن هغه پلار په ډېر کمزوري حالت کې ده. خپلو ټولو زامنو پرېښی، هر یو په خپله مخه تللی، خو هماغه لور یې ساتي چې ده یې وجود نشو زغملی او څو ځله یې د هغې د ورکولو کوښښ کړی و.